السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله احسان، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو د موبایل مهم اپلیکیشنان د نوټیفیکیشن دغه بره نوټیفیکیشن پینل چې دی دغسې ته یې راوړو. لکه څه ډول چې ملګرو تاسو د موبایل دغه بره پینل یا پرده راکشوئ، دغلته به تاسو د مهم موبایل مهم اپلیکیشنان راځي. تاسو په اسانۍ سره کولی شئ دغه اپلیکیشنان خلاص کړئ او په ډېره اسانۍ سره دغه وکاروئ. د ملګرو نن دغه خوندوره طریقه تاسو ته درښایم. ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په ډېر نوې هیله کوم چې که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او فعال باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. ملګرو، تاسو به راشئ لپاره به یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېر کوچنی اپلیکیشن دی، لانچ بار په نوم اپلیکیشن دی. ملګرو، کله چې تاسو ملګرو دغه انسټال کړل لومړی دغه آف په دې شکل سره تاسو د سره طریقه درښایم. نو ملګرو، دغه ډېر کوچنی اپلیکیشن دی، لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دغه څخه یوازې 1500 KB دی، یعنې پوره 1 MB هم نه ده، نیمه MB اپلیکیشن دی. ډېر خوندور اپلیکیشن دی، زما خپله ډېر زیات خوښ شو. نو کله چې تاسو ملګرو لومړی اول سر کې دغه خلاص کړئ، دغه آف وي دا به تاسو آن کړئ د بر اپشن چې دی، او دلته د لاندې پلس نشان چې کوم ښکاري دغه پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. او اوس به ملګرو تاسو دلته خپل مهم اپلیکیشنان چې تاسو ډېر کاروئ هغه به ور زیات کړئ. لکه دلته مثلا ما فیسبوک ور زیات کړ، یو نیم بل اپلیکیشنان مثلا هولي قرآن، او په داسې نور چې تاسو زیات کاروئ هغه اپلیکیشنان تاسو ور زیاتولی شئ. نو په دې شکل سره تاسو ور زیات کړئ. تقریبا تاسو ملګرو ورته 8 اپلیکیشنان ور زیاتولی شئ چې هغه اپلیکیشنان چې تاسو یې زیات کاروئ تر 8 پورې اپلیکیشنان تاسو ور زیاتولی شئ، او له هغه وروسته نور شاید ور زیات نشي. خو خیر ده، په هر موبایل کې فرق کوي، ځکه چې د کې موبایل سکرین غټ وي، سایز یې لوی وي، هغه ته زیات ور اپلوډ کېږي، او کوم چې کم وي هغه ته کم ور اپلوډ کېږي. مثلا ما 15 ور زیات کړم، تاسو تر 8 پورې ور زیاتولی شئ. دغه هر یو به بالکل 100% کار کوي په ښه شکل سره. تاسو وایئ چې د فیک نه ده، بالکل د رښتیا ده. ملګرو، تاسو وینئ چې موږ پرې کار وکړو. نو ملګرو، دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. په دې هیله چې دغه ښایسته ویډیو تاسو خوښ شوي وي. د داسې نور ښایسته ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.